بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. زمارونو او خویندو، نن درته یو وظیفه د دریو اهمو کارونو دپاره ښیم. د ټولو اول نمبر د نوکرۍ دپاره دا وظیفه ډیره زیاته مفیده وظیفه ده، ډیره زیاته پیدا ورکوي. دویم نمبر دا مالداره کېدو دپاره یو ډېر ښکلی مزیدار عمل درته د دې ښیم، او د خلکو د محتاجۍ د خلاصۍ دپاره د دې دریو واړو حاجتونو نوکري، مالداري او د خلکو د محتاجۍ د خلاصۍ دپاره دا وظیفه چې یو انسان پابندۍ سره یې کوي ډېره زیاته زبردست او مفیده وظیفه ده. د دې وظیفې د کولو طریقه دا ده چې کله د روزانه چې کله د چاشت لمونځ وکړې، څوک ورته د ضحا لمونځ وایي، څوک ورته د چاشت لمونځ وایي، هغه چې کله وکړې د هغې نه پس به لاسونه اوچت کړې، اسمان طرف ته لاسونه اوچت کړې او 10 ځله به یا باسطو ذکر وکړې، یا باسطو یا باسطو یا باسطو، او د هغې نه پس د خپل حاجت دپاره دعا وغواړه. که نوکري وي نوکرۍ دپاره وغواړه، مالداره کېدل غواړې مالدارۍ دپاره وغواړه، او که ځان د خلکو د محتاجۍ نه خلاصول غواړې، یعنې زه د چاته محتاجه نشم، د هغې دپاره دعا وغواړه. او د دې دریو دپاره د دې دریو حاجتونو دپاره په یو ځل باندې دعا غوښتلی شي. د عمل روزانه جاري ساتئ، انشاءالله الله به دله د عزت والا روزګار هم درکړي، د خلکو د محتاجۍ نه هم خلاص شي او مالداره به هم شي. او د دې هر چاته مکمل اجازه شته، هر سړی د دې نه پیدا غشتی شي.